صرف به پتا درود ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېره ناشنا خبره وکړه او زموږ د ټولو د ارمان دی دا خبره موږ ټول غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې صرف په ما باندې درود وې نو بیا خو به د الله ټول غمونه ختم کړي او ټولې مسلې به ورته اسانې کړي دا راشي موږ پسې دا ملګري وظیفو له وختي مې یو ملګری راغی وظیفه یې غوښته چې جي موږ ته وظیفه وښایي ښه وظیفه داسې وښایي چې دینداره شي نو اکثر وظیفه دته غواړي چې کار مې برابر شي او پیسې لږې ډېرې شي او ریال او ډالر ډېر شي او کور جوړ کړو بنګله جوړه کړو دې پوله ګرځي نو زه درته دا وظیفه ښیم دا نبوي وظیفه ده نبوي خو زموږ دا خلک د هغه وظیفو سره عادت شوي دي هغه پیران مریدان یې چې ورته بیانوي 1 لاک پیرې به دا ووایي او 1000 پیرې به دا ووایي او بیا په دې دانو باندې چې چوپ کړي او بیا به دا چلو کړي او بیا به په چینۍ باندې چوپ کړي او څوک وایي په خاوره به یې چوپ کړي دې وظیفو ته زموږ خلک خوشحالي چې هغه بې سنده دي اوس دا وظیفه چې د کومه زه بیانوم دا صحیح حدیث کې راغلی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي چې څوک په پیغمبر باندې درود ډېر وایي الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي په تا قرضه ده دې درودو سره به ختمه شي کار درته نه میلاویږي درود ډېر وایه الله به ته پیدا کړي بچي دې نه کېږي درود ډېر وایه الله به نیکمله بچي درکړي کلي ته د تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډېر وایه الله به ترتیب برابر کړي بیماری ده نه ښه کېږي درود ډېر وایه الله به دله بیماري ختمه کړي هره مسله په دې درودو سره الله حل کوي نو دا څو وجې شوې 5 شپږمه وجه او شپږم کار چې کله یو سړی وکړي نو د پیغمبر سره به په جنت کې ګاونډي کېږي هغه دا دی د یتیمانانو کفالت کول د یتیم تپوس کول په یتیم باندې خرچه کول حدیث کې د راځي سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه زه او د یتیم کفالت کوونکی موږ به په جنت کې داسې یو ځای یو لکه څنګه چې دا 2 ګوتې یو ځای دي یتیمانانو تپوس کوئ په خپل کلي علاقه کې معلومات کوه خوا کې بلکې ستا خپلوان به څومره یي چې تا ته معلوم دي چې هغه مړ شوی دی پلانې او وړه وړه بچي دي پاتې شوي دوی له خرچه لېږه د دوی تپوس کوه پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي شي اووم کار هغه دا دی او دا ډېره فایدهمنه خبره زموږ د پښتنو دپاره خصوصا د لوڼو ښه تربیت کول چا چې د لوڼو ښه تربیت وکړو یا د خویندو دی به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي په دې باندې دلیل امام بخاري رحمه الله د حدیث راوړی په الادب المفرد کې من عال جاریتین حتی تبلغا چاله چې الله 2 لوڼه ورکړي 2 او دې درې 2 لوڼو ښه تربیت وکړي تر دې چې پیغلې شي او بیا یې واده کړي په ښه طریقې سره دخلت انا وهو في الجنة كهاتين ما او دی به په جنت کې دواړه دقې شان یو ځای ګاونډیان یو حدیث کې دا راځي امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی من کان له اختان او ابنتان د چا چې 2 خویندې یا 2 لوڼې او دی به پیغمبر سره په جنت کې یو ځای یو حدیث کې دا راغلی یو صحابي تپوس کوي یا رسول الله که یوی وي که یوه مې او دا زموږ د پښتنو دپاره اهمه مسله چې کله لورې وشي ته به وایي چې د ملا تیرې مات شو اسمان نه تندر راولېد لور پیدا شوې چې او په دې باندې بیا دوی یو قسمه غم کوي ماتم کوي وایي لور پیدا شوې ده بیا وایي الله وایي لور ورکړه زه دا وایم ته تپوس د هغه چا نه وکړه چې د چا بلکل بچي نشتي دی وایي الله دې لور راکړي خو چې بچي راله الله راکړي نو دا لور د الله سبحانه وتعالی نعمت دی او د کور برکت دی په دې باندې ما بیان هم کړی د هغه چې ته واورې پیدا کوي چې لور یا لوڼه دا د الله نعمت دی او د کور برکت دی په لوڼو باندې مه خفه کېږي لوڼو باندې خرچه کوئ ښکلی تربیت وله کوئ نو د پیغمبر سره به په جنت کې ګاونډي شي ښه خوشحاله او ژوند تېروئ او ښه پراخه سینه ساتئ د خپلو لوڼو ته او د دوی حق د هغه له پوره ورکوئ په میراث کې چې د دوی کومه برخه رسي په هغې وصیت وکئ چې میراث کې به زما د لور ته د خویندو ته د مور ته د ټولو ته برخه میلاویږي دا شریعت دی دا اسلام دی هله به الله تعالی په جنت کې بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ځای درکوي اتمه وجه چې هغې سره انسان د پیغمبر ګاونډي جوړېدی شي ډېرې دعاګانې الله نه غواړي او په دعا کې دا غواړي چې الله ما د پیغمبر ګاونډي که الله به د دعا قبوله کړي دا ګاونډي به شي موږ سره حدیث تېر شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې ولاړو دعا یې غوښته نو په دعا کې دقه ووایي اللهم اني اسألك
مرافقة نبيك في أعلى الجنة یا فی اعلی جنات الخلد یا الله ما د خپل پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه تم دعاګانو کې دا غواړه په سجده کې د اذان او د اقامت په منځ کې د تهجد په ټیم کې هر وخت چې لاس اوچتې نو په دعا کې یو دعا دا غواړه ویا الله د پیغمبر سره مې په جنت کې ګاونډي کړ الله به ته دا نعمت نصیب کړي په دې باندې به اکتفا وکړو په دې اتو اسبابو باندې اگر که نور هم دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو دا اته طریقې ما تاسو ته وښووې چې په دې باندې عمل وکړو د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږي ټولو ته دا نصیحت دی چې دا کومې خبرې چې تاسو واورېدې په دې باندې عمل کوئ او بله د زړه د کومې نه درته دا نصیحت کوم د زړه د کومې نه د الله د دین قدر کوئ مړه د الله د دین قدر کوئ الله به ستاسو قدر وکړي چېرته دین له وخت ورکوئ چېرته درس ته کښېنئ بیان اورئ کتاب ګورئ تفسیر ګورئ د قرآن تلاوت کوئ صرف ګورئ په دې کار نه کېږي چې سهار شي او ماښام شي او ته په دنیا پسې منډه وایي سهار او ماښام او سهار او ماښام او سهار او ماښام او ستا یوه منډه ده یوه منډه ده چې ته د دین دپاره هم څه وکړې که نه یو سړی زه فرض لمونځ کوم دا پکې لا ښه سړی دی چې فرض لمونځ صرف کوي د هغه فرض مانځه کې دې څومره ټیم لګي هغه یو څو منټه هم په دې بازو باندې بوج شي بیا بانګ وي بیا ازار وکړي او لاس یې اوچت کړي یا الله ومې بخښه او یا الله دا راکړه او دغه راکړه تا کړي څه دي الله دین دپاره دې څه کړي دي درس ته یو سړی نه کښېني دین نه یې زده کوي ذکر او اذکار نشتي علم یې زده کول نشتي صدقه نشتي زکات نشتي نور عبادتونه نشتي او خوله باندې وایي بی موږ الله دین باندې مین یو موږ قرباني ورکوو تاسو ته زما دا نصیحت دی دلته چې کوم مکتبونه دي د دعوت یا په جومات کې درسونه کېږي هغې کې کښېنئ خیر دی دا ورځ څلېرویشت ګنټې ده او په څلېرویشت ګنټو کې ته نیمه ګنټه الله له نه ورکوې نو زه تاسو ته بیا څه او دیاړۍ له چې لاړ شئ او کار له چې لاړ شئ نو 10 ګنټې او 12 ګنټې لګیا او کوم سخت کارونه زموږ د پښتانه کې هم ماته معلوم دي او بیا چې ورته کله هغه مشر دا ووایي چې یو ګنټه دوه زیات کې اور ټایم به درکړو نو ده په مخ به خفګان وي نه ښه خوشحاله شي لکه چې هلته به پیسې ډېرې نه لګېږي هسه ژوند شو که ژوند کې صرف ستا دوه مقصد یا بل ورځ ملګرو ته لګیا هم درس کې مایي که ژوند کې د یو سړي صرف دوه مقصد دی خېټه ساتل او بیا د خپلې ښځې نه شهوت پوره کول او بیا چې بچي پیدا شي که صرف دا دوه مقصد دی نو دغه دوه مقصد د زناورو هم دي څاروی او زناور اولنی کار څه کوي اولنی کار ګرځي په دې پسې چې چېرته خوراک میلاو شي چې زه وخورم چې خېټه مې ډکه شي او چې کله خېټه ډکه شي نو بیا دا نر په ماده پسې ګرځي چې چېرته ورته میلاو شي چې په هغې باندې سور شي او د هغې سره خپل شهوت پوره کړي دغه دوه کار یې د زناور که ستا هم دغه مقصد یې صرف چې صرف به خېټه ساتم او پیسې به ګټم او بیا به کلي ته ځم او د ښځې سره به شهوت پوره کوم او بس دا ژوند دی نو بیا خو د زناورو هم دغه ژوند دی نو څه فرق دی زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې فرق اصل زموږ په ژوند کې د هغوی په ژوند کې دا دی چې موږ الله یو لوی مقصد له پیدا کړي او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي کول دي صحیح ده موږ به خېټې هم ساتو موږ به ښځې هم ساتو موږ به دنیا هم کوو خو دا به د ضرورت مطابق کوو اصل مقصد هغه به د الله سبحانه وتعالی عبادت کول دي د دین له وخت ورکول دی د الله د دین هم لږ وخت ورکول د خپل قرآن تلاوتونه برابر کوي لږ ساعت مخکې هغه دغه شیخ لګیا و وایي په تاسو کې څوک داسې دی چې راشي او قرآن تلاوت وکړي ویې کوي هغه اولني کس چې تلاوت وکړو هغه ماته انډین یا بنګالي ښکارېدو دویم چې تلاوت وکړو هغه ماته انډین یا بنګالي ښکارېدو او پښتانه چې ډېري ته لاړ شي برید الله سره کوي وایي د پښتنو دینداري به مني 1 نمبر قوم دی په ټوله دنیا کې وایي په دیندارۍ کې نو تاسو ورته بیا وایي موږ دینداري لیدلې وایي جومات کې چې اواز وشي که چاته قرآن څه یادي څه ښایسته ویلی چې راشي ولي وایي ټولو کې یو داسې نه و چې راغلی ویلی وی دا خبره زما غلطه ده که زما دا خبره غلطه وي ما ته ووایي ستا دا خبره غلطه زه په خپلو درجه کې ناست یم که نه نو ما دا سر داسې ټیټ چې ګوس به دا سړی وایي هغه شیخ چې هغه هم د انډیا دی نو زه هغه به وایي مونږ چې کینو پنجابی کته او پنجابی بره انډین کته او انډین بره دالخور داسې او دالخور داسې او لنګمار کته او لنګمار بره نو خو مونږ دا هم ولیدو چې اقه لنګمار اقه دالخور
هغه راپاڅېدو تلاوت یې وکړو موږ ناست یو ډډې م لګولې موږ له نه راسي څه کوشش خو وکوئ څه محنت وکوئ څه نه څه قرآنیات کوئ څه نه څه قرآن برابر کوئ د پیغمبر حدیثونه وپېژنئ د دین دپاره لږ محنت وکوئ لږ کوشش وکوئ الله غیرتي ذات دی تاسو به لږ څه وکوئ الله به درله ډېر څه درکړي کوئ به داسې که نه به کوئ خو دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت و او زه الله په دې خبره باندې ګواه کوم زه چې دومره لرې نه راغلی یم دلته ګوره زه د دنیا ګټلو نه یم راغلی نه زما دلته څه کاروبار شته او نه مې دلته څه مزدوري شتې او نه مې چا سره دا اتفاق کړی چې زه به درځم او دې دواسر ته ته به ماله دومره ذریعه راکړې او دا به راکړې او دغه به راکړې دا زما چا سره دا اتفاق نشته زه صرف دلته د دې لپاره راغلی یم چې الله رانه راضي شي او دویم دې لپاره راغلی یم چې د پښتانه کې زه ورته څه نصیحت وکړم او زړه ته یې پرېوځي او الله ورله ژوند بدل کړي او ژوند ښایسته کړي د دې لپاره راغلی یم نو چې زما تاسو سره دومره محبت دی زه د هغه ځای دلته راغلی یم او بیا تا ته دلته پښتو کې خبرې وکړم ښه واضح یې درته وکړم او د قرآن او حدیث په رڼا کې وکړم او ستا زړه ته کوز نه شي او ته یې ونه منې او عمل پرې ونه کړې دا بیا ستا بدبختي ده دا بیا ستا بدبختي ده نو زما تاسو ټولو سره محبت دی د الله د رضا دپاره او زما الله ته دا سوال دی چې یا الله د دې محبت ته لاسه موږ د عرش په سوري کې ودروه یا الله د بیان په اخره کې زه شکریه ادا کوم د مکتب د جالیاتو چې کوم په دې وادي دواسر کې دی چې هغوی دا موقع موږ له راکړه او دا پښتانه راجمع شو او دوی ته یو څو د نصیحت خبرې وشوې د هغوی محبت دی زموږ سره اوس لږ ساعت مخکې د بیان شروع کېدو نه مخکې د جالیاتو د دغه مکتب هغه مدیر خبرې وکړې تاسو ته تاسو واورېدې که نه هغه تاسو ته دا وویل وی مکتب ته راځئ کتاب ځان لالئ چې ته ځان له یو درس واورئ چې ته یو بیان واورئ او راشي هلته مکتب ته دی تاته نه دي ویلي چې مکتب له راشه او یو 50 له راوړه موږ له یې راکړه یا یو 100 له راکړه موږ له یا تاسو له دا پروګرام یې ښودی دی چې چاته یې ویلي چې څوک پروګرام ته ننوځي نو دی به یو 10 له ورچي دروازې په خوا کې چاته یې ویلي داسې نه دي ویلي الټه تاسو باندې به خرچه کوي نو د دې مکتب موږ شکریه ادا کوو حدیث کوي چې څوک د مخلوق شکریه نه ادا کوي د الله هم نه ادا کوي نو د دې مکتب شکریه ادا کوو او موږ د دې مبارک ملک شکریه ادا کوو د سعودي عرب د دې شکریه ادا کوو چې په دې ملک کې موږ د دینداري او د دین داسې بیانولي کوي لکه خپل ملک کې چې ناست یو نو پیسې هم ګټو دنیا هم ګټو او ورسره څه ګټو دین هم ګټو موږ په خپل ملک کې دومره په امن کې دنیا نشو ګټلی نه دومره امن کې موږ دین هلته زده کولی شو نه بیانولی شو او دلته الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ قوم زمونږ خلکو ښه رزق دلته وګټو او ښه پیسې دلته وګټلې او دلته دین هم زده کېږي نو د دې ملک ښه ویل پکار دي او څوک چې د دې ملک بد وایي نو د هغه سړی دی چې حدیث کې راځي چې څوک د مخلوق شکریه نه ادا کوي د الله هم نه ادا کوي او موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو راغلئ او دومره وخت مو ورکړو دا بیان مو واورېدو الله سبحانه وتعالی دې ستاسو دا راتله قبول کړي او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي یو دغه شان دې الله موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي الله سبحانه وتعالی دې دلته چې څومره ملګري راغلي دي او د هغوی څه حاجتونه دي الله دې هغه حاجتونه د هغوی پوره کړي که څوک غریب یې الله دې مالداره کړي که څوک بیمار یې الله دې ورله روغ صحت ورکړي که څوک بیمار یې الله دې ورله روغ صحت ورکړي که په چا قرض یې الله یې د هغه قرضه ختمه کړي که په چا قرض یې الله یې د هغه قرضې ختمې کړي څوک کلي ته تله غواړي الله دې هغه ته د تلو اسباب اسان کړي او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی زموږ په ملک کې امن او امان راولي او څوک چې د مسلمانانو ملکونو امن خرابول غواړي رب العالمین د دنیا او آخرت کې رسوا او ذلیله کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين